د دین په امامانو کې یو دوه امامان تیر شوي دي، یو حضرت امام شافعی صاحب رحمت الله علیه او یو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. د دین دا امامان چې تیر شوي دا په خپل وخت کې ډېر لوی بزرګانو او د ولایت خاوندانو. امام شافعی صاحب رحمت الله علیه دومره لوی بزرګو او د لوی مرتبه خاوندو چې یو ځلې یو چا سره مباحثه راله او مناظره راله او باس راغی او چا سره چې باس راغی هغه د بادشاه د دربار خلکو. نو امام شافعی صاحب رحمت الله علیه ته دی وایي چې هغه ځای به فیصله کوو چې کوم ځای ستا خوښي. شافعی صاحب ورته ډېره ښه وی زه خو د بادشاه په دربار کې باس نه کوم. وی ته کوم ځای باس کې؟ وی ما پسې راځئ چې کوم ځای زما خوښوي هلته به باس وکړو. وی ډېره ښه ده. نو بادشاه هم ورسره روان شو. وی د دریاب دې غاړې له وځو چې دا ټول خلک مونږ وویني چې کم په حقه دی او کم په ناحقه دی. د دریاب غاړې له بادشاه وزیران رعیت دا ډېر خلک لاړل او هغه خلک هم لاړل چې چا سره یې باس و. نو امام شافعي رحمت الله علیه جانماز راواغېست او په دریاب د پاسه په اوبو یې واچو او په کېناست. وی دلته به باس کوو. د چا جرأت و چې په دریاب کې خپا یې ښودی. بادشاه هم حیران شو، وزیران هم حیران شو چې چا سره باس و هغه هم حیران. وی نه فیصل وی نه دلته خو باس نه کېږي، باس به د دریاب په دې غاړه دې سوري کې کوو. وی نه تاسو ما سره فیصله کړې ده چې باس به ته کوم ځای وی هلته به یې کوو. زه خو په دریاب د پاسه دا د جانماز مې غوړولی دی ناست یم، اوبه رانه لاندې بیږي او تاسو هم که ایمان د کیرا میدان ته شئ دلته را سره کښېنئ چې باس وکړو. د هغه دې کې یو حکمت و. د هغه حکمت دا و چې زما دا کرامت دې خلکو ته ښکاره شي او هغه چا کرامت ښکاره کېږي چې هغه حقګو وي. دا هغه په حق چې کوم سړی په باطل هغه په اوبو ناسته نه شي کولی. بادشاه هم پوه شو، وزیران هم پوه شو چې دا سړی خو دومره لوی ولایت ته رسېدلی دی، هسې نه دی رسېدلی. معلومیږي دا چې دی خدای ته نږدې دی. چې د اوبو د پاسه یو سړی جانمازه چې د الله ته نږدې وي، معلومیږي دا چې دی الله ته نږدې دی. نو چې کوم سړی الله ته نږدې وي هغه په ناحقه نه هغه په حق وي. وایي بس تا ګټلې ده او مونږ بایللې ده جناب سلام علیکم. باس اړ ونه شو، مناظره اړ ونه شو. نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه د دومره لوی درجې خاوند دی. د ده یو شاګرد دی. ګوره امام صاحب استاذ هم د کمې مرتبې خاوند او شاګرد دی احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه هم د ډېرې لوی درجې خاوند. خو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه دی په مصر کې اوسېده او شاګرد احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په یمن کې اوسېده. نو د دې استاد او د شاګرد په منځ کې یو عجیبه نسبت یو محبت او یو مینه. نو دې استاد شافعي صاحب یو قافله تله یمن ته، هغې له یو خط ورکړ. وی په یمن کې زما یو شاګرد احمد ابن حنبل او ډېر نیک سړی دی او امام دی، هغه له به دا زما خط ورکړې. هغه قافلې هغه خط یوړ او احمد ابن حنبل له یې ورکړ. وی دا یو عالم و په مصر کې دا د هغه خط یو تالی را لېږلی چې هغه خط کولو که نو هغې کې ورته شافعي صاحب لیکلي و د خپل شاګرد ته. وی زما محترمه شاګرد ډېره زمانه وشوه چې زما ستا ملاقات نه دی شوی او زما ډېر یاد شوی. نو ته مهرباني وکړه یو وخت ما ته وښایه چې کوم وخت کې ته په کلي کې نو هغه ټیم دی قافلې والا ته یو خط ورکړه چې ما له راورسي چې زه هغه وخت ستا ملاقات له راشم. ګوره استاذ دا ورته وایي چې زه ستا ملاقات له درځم. تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې څونه دې متواضع او عاجزۍ والا سړی دی او شاګرد د کمې مرتبې خاوند دی. ته ما ته یو ټیم وښایه زما شاګرد زه ستا ملاقات له درځم. نو چې احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته خط میلو شو نو ډېر زیات ملامته شو چې دا خو ماله پکار چې د خپل استاد ملاقات له لاړ شم. ماله پکار و چې ما خط لیکلی وي او دا ګوره زما استاد زما د ملاقات ارمان وکړ او ما ته خط را لیږي. نو هغه قافلې والا له خط ورکړ او په هغې کې لیکلي چې زما محترم استاده زه معافي غواړم چې ډېره موده شو زما ستا ملاقات ونه شو او زه در روان یم په فلانکې قافله کې ستا ملاقات له، که تاسو مهرباني او زما انتظار هم وکړو نو زه درځم. خط شافعي صاحب رحمت الله علیه ته راورسېد. چې خط راورسېده او هغه قافله را روانه وه چې کوم کې احمد ابن حنبل راځي، خو به پیاده مزلې وې. نو امام شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته ووایي چې زما یو ډېر نیک او یو ډېر لوی بزرګ چې هغه د احادیثو حافظ دی امام احمد ابن حنبل
د پیغمبر علیہ السلام د شپږو لکو احادیث حافظ، شپږ لک حدیث وته یادو. قرآن حکیم کې راغون کې نو صد پاسه شپږ زره آیات دي، شپږ نیم زره تقریبا، او یو حدیث د آیت نه لوی وي. بعض احادیث د یو آیت برابري، د ډېر احادیث چې د یو آیت نه ډېر لوی دي، نو چې شپږ نیم زره یو قرآن شریف دی، نو تا اندازه لګوه چې شپږ لکه احادیث یو ځای کې چې د هغې نه به څو سوه قرآن شریفونه جوړېږي. دا ورته د نبي علیه السلام احادیث یاد دي. نو شاګردانو ته وی چې زما یو شاګرد احمد ابن حنبل، هغه ټولو خلکو پېژنده، هغه زما ملاقات له را روان دی. ځای چې د کلي نه بار د هغې استقبال لوځي. یو نیک سړی چې راځي په کار دی، یا یو مشر چې راځي، یا یو عالم چې راځي، نورو خلکو له پکار دي چې د کلي نه بار خلک د هغې استقبال ته لاړ شي. نبي علیه السلام چې به د سفر نه راته، صحابه به له د کلي نه بار استقبال له لاړل. او دا قرنګې اوس هم چې حاجیان صاحبان د حج راځي، نو څوک به له پېښور ته لاړ شي، څوک د کلي نه بار ورته ودرېږي. نو شافعي صاحب رحمت الله علیه سره د خپلو شاګردانو د مصر د ښار نه ووت، او یو جلوس یې جوړ کړ، یو استقبال یې جوړ کړ چې زما شاګرد احمد ابن حنبل را روان. بادشاه خبر شو، وی دا جلسه و جلوس ته څه دي؟ وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل، هغه را روان دي، د هغې استقبال لوتی دي. نو احمد ابن حنبل نوم خو هر چا اورېدلی و. وی ښه هغه امام، هغه لوی د حدیث استاد را روان دی. وی او هله وزیرانو ته حکم وکړه تاسو هم تیار کړئ، مونږ هم استقبال لځو. اخو نیکان خلک، بادشاهان هم نیکان، دینداره خلک، د خدای نه یریدونکي خلک، نو قسم دی چې نظام مزیدار روان. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي رونو دې د ځانه نه وی، وی که ستاسو بادشاه نیکي او ستاسو وزیران نیکانی، نو په تاسو به د الله رحمتونه نازلي، په لږ رزق کې به ستاسو خوشحالي او برکت وي. که ستاسو بادشاه بی دینه دی، د دین نه لرې دی، او ستاسو وزیران د دین نه لرې دي، نو که مال ډېري د خدای قهر او غضب به در باندې راوري. مال خلقو سره ډېر دی، لیکن هر سړی په خپل مال او دولت کې پریشانه دی. چاته دشمنۍ جوړې دي، چاته مقدمې جوړې دي، چاته روانې جوړې دي، چاته بیماری جوړې دي، څوک په یو غم څوک په بل غم کې مبتلا سره د مال نه. دا ولې؟ ځکه زمونږ قیادت او زمونږ چې کوم مشران بادشاهان دي، د خدای نه لرې دي. نو الله دې زمونږ هغه بادشاهان مقرر کړي چې کوم بادشاهانو په زړه کې د الله یره پرته وي، د قیامت یره چې پړه کې پرته وي، بیا به د نظام ټیک رواني. د دوو پیسو خاوند به قسم په خدای چې خوشحاله وي، مال به دې نه خوشحاله به. دا قسم قسم عذابونه، کله په یو شکل کې عذاب راځه، کله په بل شکل کې عذاب راځه، کله په بل شکل کې عذاب راځه. ولې؟ زمونږ نیت زمونږ بادشاه ته خراب دی، او د هغې ظالم نیت مونږ خلکو ته خراب دی. نو خدای دې د نیکانو او د علماو قیادت زمونږ نصیب، زندگی به مزیدار او خوشحاله وي. نو بادشاه نیک دی، ګوره د عالم استقبال لذي. نن خو بادشاهان علماو ته په سپک نظر ګوري، نن خو بادشاهانو ته عالمان دا د معاشرې ناسور ښکاري، ناسور، ځکه د خدای په قهر اخته دي، د خدای په قهر. امریکا راځي او مونږ په پنجه کې نیسي، د امریکې به څه مجال و چې مونږ به په پنجه کې نیولو، که مونږ خدای ته ځان نږدې کړو. مونږ زمونږ مشران د خدای نه لرې دي، بنیادي خبره ده. نو بادشاه وی وزیرانو ته راځئ چې استقبال لوځو. بادشاه سره د وزیرانو ووت، چې بادشاه ووت عوام هم ووتل، چې لاړل صاحب قافله راله، پکې احمد ابن حنبل راغی، او یو ډېر مضبوط استقبال یې وشو. بادشاه استقبال کوي، وزیران یې کوي، علما یې ود کوي، چې صاحب دې راورسېد. بادشاه وی شافعي صاحب ته، وی امام شافعي صاحب ستا دا مېلمه به ځان سره خپل محل ته بوځم. یو وزیر وی صاحب زما به مېلمه، یو وی زما به مېلمه. امام شافعي صاحب وی دې ما راغوښتی دی او زما شاګرد دی، دې به زما مېلمه، بس ګیله به ختمه. وی ډېره ښه ده. صاحب خپل ځای ته یې راوست، چې راوست د ماسخوتن وخت دی، او تاریخ لیکي چې امام شافعي صاحب رحمت الله علیه څومره مهمان نواز و که نه، او سخي انسان. نو په دغه دور کې دومره سخي بل څوک نه، هر وخت به یې درستخان لنګر پروت و، او د دنیا دا خلک طالبان او مولیان او دا عوام دا به راتلل او په ډوډۍ به ناست. نو امام شافعي صاحب حکم وکړه چې زما د مېلمه دپاره مېلمستیا تیاره کړي، درستخان وغوړئ. شافعي صاحب مخامخ ناست دی کوربه، او میلمه احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته مخامخ ناست، او بادشاه وزیران هم ناست. ځکه چې لوی میلمه راغلی دي، نو خلک یو میلمه راشي نو خپل دوستان وله بیا راغواړي. بادشاه وزیران او عالمان او محدثین او مفسرین او فقها او دا ټول
په درستخان ناست ډوډۍ ولګېده ډوډۍ دویم خوري هغې خوري نو دا قاعده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی ډوډۍ خوري نو دې لږه خوري خېټه په درې ځایه تقسیم کړي نو په یوه حصه کې د ډوډۍ ور واچوي په بله حصه کې د اوبه ور واچوي او درېیمه حصه یې د دې ساه دپاره پرېږدي چې بنده پکې دا ساه اخلي را مونږ خلک خو پکې د ساه د اوبو هغه ځای څه کوي چې د ساه هغه ځای مونږ په ډوډۍ ډک کړي دونه وخورو دومره چې بیا چل نه راځي چې دا ځای کم ځای کړو نو بیا په دې پوړ باندې ماسخوتن دا تاسو نه یو د یو سر نه بل سره پورې غړی او بل د بل سر نه بل سره پورې یاره وایي د سار مانځله نه شو پاسېدی ولې خوب راځي جي پاسېدی نه شو خوب راځي نو تا 15 ډوډۍ ماسخوتن والی دي ښکارې دې غونډ تشکړی دی نو تاله به خوب کم دی او تاله به خوب وته ته لږه وخوره چې ته سار مانځله پاسېدی چې او که نه چې پاسېدی کمه ډوډۍ خورئ صحت به م ښي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري به م راشي جناب ډوډۍ کېښودی شوه ډوډۍ خلک خوري نو که ستاسو خیال وي عام خلک په ډوډۍ کې میلمه ته ګوري او چې میلمه کوم شي ته ضرورت شي نو په منډه وله یوسي نو د ټولو خلکو نظر په احمد ابن حنبل رحمت الله علیه لګېده او خدمت ته د شافعي صاحب ماشومان یې لوڼه او داسې د ماشومان بچي ولاړ دي چا سره لوټه چا سره کوزه چا سره ډوډۍ چا سره ترکاري چې د چا په کاري کې ورته واچي ټولو خلکو ډوډۍ وخوړه او دا میلمه چې دی احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د سر ښکته کړی دی ډوډۍ بادشاه هم بس کړی وزیرانو هم بس کړی شافعي صاحب هم بس کړی عامو خلکو هم بس کړی لګیا دی ډوډۍ خوري خلک ورته په تماشه دی بعضې خلک یو بل ته اشارې هم کوي چې لکه سړي خو ډېره ډوډۍ وخوړه چې کله درستخان اوچت شو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه امام شافعي صاحب ته چې استاد محترم ما له به ځان له کوټه کې کټ سم کې چې زما سره بل څوک نه هغه خپل شاګرد ته ویدله ځان له کوټه کې کټ سم کا او یو کوزه ورته د اوبو کېده ولې دی یو پېشمني پاسي تهجد به کوي نو کوزه ورته ډکه د اوبو کې امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چې کله کور ته راغی نو هغه خپله ماشومان له لوڼه ترې راتاوس هغه یو ماشوم ورته فوټې نابالغه بابا وایي هغه میلمه پکې کم یو وایي دا ما ته چې مخامخ ناست وی بابا دا هغه احمد ابن حنبل وی او بچی وی چې هغه ته صفت کو چې ډېر لوی بزرګ دی او ډېر لوی نیک سړی دی او د احادیثو حافظ دی او د الله نه یریدونکی دی او د لوی ولایت خاوند دی دا هغه سړی شافعي صاحب ورته بچی دا هغه سړی وی ښه دومره نیک سړی او دونه ډېره ډوډۍ خوري لکه ده چې وخوړه اوس هغه زمانه د سنتو زمانه وه ماشومان هم په دې پوهېدل چې د اوبو سنت دا دی او د ډوډۍ سنت دا دی او چې د سنتو نه به لږ هم چا مخالف ولیدل نو ماشومانو به هم پرې سوال کو چې د سنتو خلاف کار یې کړی اوس هغه پوټینۍ جینکۍ دي خو د امام شافعي صاحب په غیږ کې لویې شوي دي د احادیثو په درسونو کې لویې شوي دي هغې ته پته ده چې ډوډۍ خو د سنتو خلاف خوړلې شوې ده داسې ډوډۍ چې ونه خوړله که راده چې وخوړه زر زر یې مو خوړه او ډېره یې مو خوړه نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ملامته کړه اوس دې زمانه کې ماشومان خو څه کوي مونږ لوی خلک په سنتو نه یو خبر عام خلک مونږ وینو بچې به یې راپاسي په ګس لاس به ډوډۍ خوري مونږ ورته دا ونه وایي چې بچې په ګس لاس ډوډۍ مه خوره دا ښه خبره نه ده په ښي لاس ډېر مشران زه اینم ښی لاس به پوزې ته اړم کې او پوزه به پرې سونګي د سنتو نه خلاف ګناه یې وګټله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ښی لاس د پاکو څیزونو دپاره استعمال کا او دا ګس لاس د ګندو څیزونو دپاره استعمال پوزه چې سوڼی په ګس لاس به سوڼی او دس کو چې که کوټي وي او که غټي نو په ګس لاس به اودس وچی او که ډوډۍ خورې او بس کې لپه کې اوبه راغلې په دې ښي لاس باندې به راغلې دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی او د نبي علیه السلام طریقه ده مونږ په دې سنتو نه یو خبر د سنتو په چل مونږ نه پوهېږو هسې وایو مونږ د نبي علیه السلام امتیان یو ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لوښې کټوی کله ایږدې نو سر پې د پاسه کېده او که سر پې نشي کېښودی یو ډکې پې د پاسه کېده او که تش لوښي وي نسکورې کا او چې کله اوده کېږي نو ډیوه دې مړه کا لاټین دې مړ کا اور دې مړ کا دروازه دې بنده کا او د الله نوم پې واله بسم الله الرحمن الرحیم او فرمایي نبی علیه السلام چې کومه دروازه چا بنده کړه او د الله نوم یې پې واغېسته دا دروازه څوک نشي کولاولی په دې سنتو زمونږ عمل کم دی اوبه چې کله څکې خلاص کې جام ونیسه ګیلاس په خلاص کې ونیسه لس نیکۍ به خدای درکړي لس نیکۍ او چې داسې دې ورته وکتل لس ته له خدای نور هم درکړه
ګوره دې کې څونه فایده ده چې دې ورته وکتل چې ته پکې څه خسلې نه څه ګند پکې نه پخې لاس یې ونیسه وګوره ورته چې دې وکتل لس نیکۍ دې وشو او بیا په خولې چې راړی نو مخکې دې بسم الله ووایه نو لس دې نورې وګټلې نو په دریو ساګانو یې وسکه لس دې نورې وګټلې نو بیا په اخره کې الحمدلله ووایه نو لس نیکۍ دې نورې وګټلې او هغه لوښې چې په هغې ګڼ کسانو بس کي نو په هغې کې به پوکې نه وې پوکې به نه وې خولې نه دې پکې څه شی پرې ونه دي پوکې به نه ورکې او که داسې پیالې وي چې په هغې خالص تو بس کې بل څوک پې اوبه نس کي لکه د چایو پیالې هغې له پوکې هم ورکولی شي ښه ډېر ګرم خوراک به نه خورې دا مکروه دی چې ژبه دله سوځئ معدې ته د نقصان رسوي لږ به خوراک معتدل کې یخ به کې نو بیا به خورئ سوځېدلې ډوډۍ به نه خورئ اوس ډاکټران وایي خېټه معده خرابوي او مخکې 1400 کاله مخکې نبي علیه السلام فرمایي سوځېدلې ډوډۍ مه خوره بعضې زمونږ ناپوهه خلک وي وایي دا خو د ډوډۍ بېعزتي ده نو توره توره وخوري نه لکه د پیغمبر د وینا مطابق به عمل کوي سوځېدلې ډوډۍ به قطعا نه خورې د هغې نه هغه سوی ځای لر کا بیا ادبي مه کوئ او پاک ځای کې وغورځوه دا د خوراک او د ډوډۍ آداب دي او چې کله خوراک شروع کوې نو بسم الله الرحمن الرحیم او چې کله دې ختمه کړه وایي الحمدلله نو دې ډوډۍ کې شیطان ګوتې نه وایي او چې په کومه ډوډۍ دې بسم الله ونه وایي نو شیطان پکې ګوتې وایي نو بعضې بیماری د شیطان د ګوتو د والو د وجې نه پیدا کېږي او هغه بیا داسې بیماری وي چې د هغې علاج هم چا سره نه مونږ وایو لکه ډوډۍ مو خوړه خېټه خرابه شوه ډوډۍ مو خوړه بیماری را باندې ولګوله یاره ډوډۍ مو خوړه طبیعت مې خراب شو نو خرابېږي به نه چې شیطان پکې هغه پلیتې ګوتې والي دي تا د پیغمبر نه دي منلې پیغمبر علیه السلام فرمایي بسم الله ووایه اګوره بیا نبي علیه السلام فرمایي که د ډوډۍ په منځ کې در یاده شوه او ما خو بسم الله نه به ویلې وی بسم الله اوله و آخره که په عربۍ کې نه درځي وی د دې خوراک په اول او اخر کې د الله نوم علم پښتو کې ووایه د دې خوراک اول او اخر کې د الله نوم اخلم د خدای نوم چې دی واغش برکت هم پیدا شو صحت له به فایده هم ورکي او د ډېرو بیمارونه به دې الله بچي نو جناب علي اخو ماشومانو په سنتو پوهیو اوس مونږ لوی خلک یو په سنتو مونږ نه پوهیو او نن د مولا نه تپوس وکړو چې د ډوډۍ د خوړلو سنت طریقه سره د اوبو د څښلو سنت طریقه سره ډوډۍ ته ناسته په سنت طریقه په کومه پکار ده ګوره سپلی چې د پخپوی ډوډۍ به نه خورئ نبی علیہ السلام فرمایي ډوډۍ خورې سپلی وباسه او نن په دې لویو لویو هوټلونو کې او چې دا لوی لوی دا د هغوی د خلکو د ډوډۍ د پروګرامونه نو سرا سپرو لکه د خرو خلک لګي ډوډۍ خوري مونږ خو چتم پکې لکه د خرو نه خوړه دغې مجلسونو کې ګیر شوي یو او ښه لوی لوی خلک پکې ناست دي او یقین وکړه ځان له ډوډۍ راوالو سپلی وباسو چې د غاړې ته کښېنو ښه مزېدار په مینې وخورو زه د خپل پیغمبر تابعداري ولې ونه کړم چې د امریکایي تابعداري کوم په ولاړه ولې ډوډۍ خورئ نبی علیہ السلام فرمایي په ناستی وکړه لکه خلک را پورې خاندي ما وی خلک د ځان پورې وخاندي چې دوغاښې پرتوګې اچولی ما پورې ولې خلک زه د خپل پیغمبر د طریقې مطابق ډوډۍ خورم که څوک خاندي او زر ځله دې خاندي که څوک نه خاندي او زر ځله دې نه خاندي زه د خپل په سنتو د پیغمبر په سنتو نه شرمېږم یاد ساتئ وروڼو د انګریزانو سره ځان مه مشابه کوئ د هغوی په شان کارونه مه کوئ د پیغمبر په شان کارونه وکړئ که څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي خلک دې زر ځله خفه شي تا پورې دې ام خاندي خو چې خدای او د خدای رسول خوشحاله شي الله دې زمونږ دغسې زندګي نصیبه کړي نو جناب علي خبره مې دې پورې کوله چې هغه ماشومان هم په سنتو پوهېدلې وی بابا وی دا هغه بزرګو دومره ډېره ډوډۍ څوک خوري او زر زر یې وخوړله بزرګ دې ته وایي امام شافعي صاحب ورته بچې ما خو راغوښتې مېلمه دی نو که زه ورته وایم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه لږه خوره نو وایي بچې ښه هم دې راوغوښتم را باندې تنګ شو زه څه وکړم وایي کوزه ورته کېدی ډکه چې ډکه کوزه یې ورته کېښودله او سار شافعي صاحب رحمت الله علیه پاسې ده ته دروازه وډبوله دې مول سره الله چې واپس راغلل نو هغه ماشومانې ته بیا راتاو شوې وایي بابا جي بس برګ دې راوستی دی بچې بیا څه شوي پوره پوټې پوټې ماشومان وی ناشنا ولی الله دې راوستی دی د حدیثو حافظ دی ډېر پرهیزګاره دی داسې طنز نه وویل بچې څه چل شوی وی ټوله شپه یې خوب کړی دی او تهجد یې نه دي کړی ګوره په تهجد هم خفه کېدی ولې بچی دي په تهجدو خفه کېږي زمونږ په کور کې یو میلمه دی ولې تهجد ونه کړي مونږ خو خپله څه کوي میلمه به هم تهجد کوي وی بابا تهجد یې نه دي کړی وی بچې تاسو ته څه پته لګي وی کومه کوزه چې ورته مونږ ماسخوتن ډکې ایښودې وه
چې سار ورلو بسترم غونډول هغه هم هغسې ډکه پرته وه نو دا اودس کم دی وکړ کوزه هم هغسې پرته را اودس یې نه دی کړی چې اودس یې ونه کړ خو پرې خامخا کړی دی نو تهجد یې کم ځای کړي دي شافعي صاحب رحمت الله علیه بچې زم خفه شو چې احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورسره کېناسته شافعي صاحب ورته وایي شاګرد دی ورته پوس درنه کوم خفه کېږم زه په تا خوشحاله یم چې ته ماله رالی او ما راوغوښتې او ته چې زما ډوډۍ څونه ډېره وخورې نو هغه مړه زه خوشحالېږم خو دا ده چې ما ته ماشومانو جنکو پیغور وکړه دا ته چې زما نه سره وې او ما سره سبق زده کوه خو ته ډېر بزرګ وې او ډېر نیک وې چې زما نه جدا شوې حالت دې بدل شوی تقوا او پرهیزګاري دنه ختمه شوې ده وی استاد جي ولې یو خو دې بېګا ډوډۍ زر زر خوړلې ده او ډېره دې خوړلې په ډوډۍ مې کار نشته مې ستا د برکته دا دومره ډوډۍ پخه کړه چې د ټولې دنیا وخوړه د ستا د برکت خو په دې خفه یم چې د سنتو خلاف ډوډۍ دې خوړلې ده د پیغمبر په سنتو د عمل نه دی کړی او دویم دا چې بېګا تهجد دې نه دی کړی کوزه هم هقسې ډکه پرته وه چې د ما لوڼو درته ایښې وه او ګوره زر یې د دې ماشومانو د پیغور کړم ما خو ستا ډېر صفت کړی احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته فرمایي وی استاد جي زما خبره به اورې نو چې ستا څه فیصلې ما ته وایه وی بېګا چې زه ستا دې ډوډۍ ته کېناستم او ما ورته پرلت مات کړ وی زما د قسم په خدای وي چې داسې حلاله ډوډۍ ما په خپل ژوند کې چېته نه ولیدې ما ته ستا په ډوډۍ د پاسه هغه انوار ښکارېدل چې دا د بر نه پرې راورېدل د الله تجلیات رحمتونه برکتونه نورانیت دا ستا په ډوډۍ د پاسه راورېده ما په دې سترګو لیدل بزرګان د کشف خاوندانې هغوی په دې سترګو هغه شي اینې چې مونږ یې پې نه یو حدیث کې راځي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې سړی اودس کوي او په مخ لپه واچوي نو چې په دې سترګو یې کومه ګناه کړي نو هغه ته هغه لپې اوبو سره لاندې پرېوځي او چې بیا یو سړی دا لاس وینځي نو په دې لاس چې اوبه واچوي نو هغه اوبه چې ته کله غورځېږي نو په دې لاس چې کومه ګناه کړې هغه ته هغه اوبو سره لاړه شي ختمه شي او بیا چې خپې کله وینځي نو چې په دې خپو یې کومه ګناه کړې هغه اوبو سره د هغه ګناه لاندې بیږي دا خو نبي علیه السلام فرمایي نو اوس وروڼو ګناه څوک په سترګو ویني چېرته دی ګناه خو یو داسې چېرې چې په سترګو نه ښکاري لیکن زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وی زما مخکې چې څوک اودس کوي نو وی ما ته هغه ګناه په سترګو ښکاري چې اوبو سره لاندې روانه یو بیږي ګناه یې په سترګو او نبي علیه السلام فرمایي چې کله د بره نه مصیبت را روانې یو سړی دعا وکړي چې الله دا مصیبت ما نه ختم کا نو دا دعا لاړه شي هغه مصیبت سره ډغره ووایي نو هغه مصیبت په شا کړي نو وی هغه مصیبت ما ته په دې خپلو سترګو ښکاري ګوره مصیبت ایني ګناه ویني په دې خپلو سترګو دې بزرګانو ته کشف کېږي کشف نو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي شافعي صاحب ته وی جناب ما ته په خپلو سترګو ستا په هغه ډوډۍ باندې چې کوم انوار نازلېدل کوم برکتونه نازلېدل نو ما ته په دې خپلو سترګو ښکارېدل ډېره حلاله ډوډۍ وه ډېره زیاته وی مې چې راشه احمد ابن حنبل حلاله ډوډۍ دې مونږ کړه او چې څومره ډېره خوړی شي خوره ګورئ بیا به داسې حلال رزق یا میلاویږي او یا به نه میلاویږي څومره چې زیاته خوړی شي شا به خوره خیر دې دوه څلور ورځې او بیا ناره تېره کړم روژه به ونیسم خو دا حلاله ډوډۍ ده او شا به خوره احمد ابن حنبل هغه سړی دی جناب هغه بزرګ چې یو ځل په دې په خپل کور کې ناست و ښځې وله ډوډۍ راوړه چې ډوډۍ وله راوړه او ده کله نوړی اوچته کړه نو واپس یې کېښوده ښځې ته یې ویې ښځې له دې ډوډۍ نه ماله د حرامو بد بوی راغله ښځه ورته وایي نه دا خو حلاله ډوډۍ وایي ماله تې بوی راغی د حرام وایي دا خو هغه وړه دي چې تا راوړي دي کله چې کوم ستا د کور وایي بس هر څه چې دي ما به چېته غلطي کړې خو د ډوډۍ نه ماله د حرامو بوی راغی ښځې وایي نه سړیه ما ته یاده شوه خبره وایي ما خمبیره د فلانکي د کوره راوړې ممکن نه چې هغه خمبیره کې ارام شي وایي ښه دا ډوډۍ کېده او دا که سوالګرې راغی سوال یې وکړه نو وله ورکه خو دا ورته ووه چې ګورې احمد ابن حنبل نه ده خوړلی سوالګرې به راغی اواز به یې وکړو خدای مو بخښه خیر راوړی ډوډۍ به یې وله یوړه وایي دا واله خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلی هغه به وایي چې هغه نه ده خوړلی زمونږ څه کار دی چې مونږ یې خورو دا هغه زمانې سوالګري هم داسې نو د دې زمانې سوالګري چې اوس خو سوالګرې سوال کوي خو که کاسې دی ګوتې وړی کاسه هم تختی د سوال په جامه کې ګرځي او غلاګانې کوي څه موده پس احمد ابن حنبل د بیبي نه تپوس وکړه بیا ډوډۍ څه شوه وایي نه تا خوړه نه مونږ خوړه نه سوالګرو اغېشته د دجلې دریاب ته مو غورځول نو ګوره که کب یو حرام شي اخوري نو د هغې خوړل تا له جیب دی کب ته خوړی شي کب خو څه په دې مکلف نه دی چې حلاله به خورې ورام به نه کړو لیکن احمد ابن حنبل په خپل ژوند کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه وی پته نه لګي چې دغه ډوډۍ به د کم کب خېټې ته تلي حالانکې ما راته ووایي که کبان ارام شي وخوري نو هغه کب ته خوړی شي
دا د هغه بزرګي وه. او یو ځل بادشاه جیل کې اچولی و، نو یو بیبي وه ډېره نیکه ښځه وه. هغې بیبي به وله ډوډۍ لېږله. 40 ورځې په جیل کې پروت و. نو 40 ورځې پس بادشاه رها کوي ځه. نو چې بادشاه به وله د جیل کومه ډوډۍ ورکوله به یې نه خوړه. او دغې بیبي چې وله کومه ډوډۍ لېږلې وه د 40 ورځو هم په جیل کې پرته وه. چا ورته ویې ګوره د بادشاه ډوډۍ خو دې نه خوړه، نو دا کومې نیکې بیبي چې دله ډوډۍ در لېږله دا دې ولې نه خوړه؟ وی د جیل د دې حرام خورو لاس پې لګېدلی و ځکه ما نه خوړه. او ما له الله په دې خپل نفس کې دا طاقت را کړی دی چې د ما ډوډۍ ته ضرورت هم نه راته، الله زه موړ ساتلی. ضرورت څه دی؟ داسې نیکان بندګانو خدای دې مونږ کې دغسې نیکي پیدا کړي. نو ستا په دې ډوډۍ ته چې زه کېناستم نو په هغې چې کوم انوار او تجلیات او برکات نازېدل، وی قسم دې که داسې حلاله ډوډۍ ما چېته لیدې وه نو ما ځکه ډېره وخوړه. او یې صاحب دا خو د هغه یو سوال جواب چې ډوډۍ مې ځکه ډېره وخوړه، سنتو خلاف مې ځکه کړی، حلاله ډوډۍ وه. او یې صاحب ستا دې حلالې ډوډۍ په ما کې 2 صفتونه پیدا کړه. ګوره چې حلاله نبي علیه السلام فرمایي المعدة حوض البدن، دا معده ستا د بدن دپاره یو ډیګی د ډیګی حوض دی. حوض کې که اوبه پاکي نو په پایپونو کې به پاکې اوبه چلیږي، او که حوض کې اوبه پلیتي په پایپونو کې به پلیتې چلیږي. نو دې معدې ته که تا حلال خوراک ور واچو نو په دې رګونو کې به د حلاله وینه چلیږي، او که دې ته د حرام ور واچوله په دې رګونو کې به د حرامه وینه چلیږي. غوښه به د حلالې نه جوړېږي او به د حرامې نه جوړېږي. نو ستا د حلالې ډوډۍ په ما کې 2 صفتونه پیدا کړه، یو د علم والا صفت او یو د عمل والا صفت. وی د علم والا صفت خدا دی چې بېګا زه ستا کوټه کې کټ کې پرېوتم نو ما به قرآن ته او حدیثو ته سوچونه کول، نو د یو آیت نه مې په سونو مسلې راوویستې. د امام دا کاري چې د قرآن او سنت نه مسلې راوباسي، د یو آیت نه د یو حدیث نه مې په سونو مسلې راوویستې. او د عمل والا صفت را کې ستا د حلال ډوډۍ دا پیدا کړ چې بېګا مې یو ټکې خوب نه دی کړی. ستا د ماسخوتن هغه اودس باندې ما ستا د سار مونځ کړی دی، ځکه مې ستا کوزې له ګوتې نه دي ورونه. دا نه چې ما خوب کړی تهجد مې نه دی کړی، ما ټوله شپه د خدای فضل دی خوب مونځونه کړي دي، تلاوتونه مې کړي دي، مسلې مې د قرآن و سنت نه ریستې دي، او د ماسخوتن په اودس مې د سار مونځ کړی، ستا کوزې له مې ګوتې نه دي. دا علم مقام دی ته وایي. عالم د خدای په نزد دا یاد ساتي رو د الله د کتاب وینا، بلکې عالم خو څه کې طالب چې کوم طالبان د دین دي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه یو حدیث په خپل تفسیر کې راوړی دی، وی د قیامت په میدان کې به رب العالمین دا طالبان دا خلق به خدای وبخ، علم والا خلق چې چا علم سره تعلق دی. خو علم ګورې درته وایم د قرآن و سنت علم ته علم دی، دا به الله وبخي دی جنت. وی دی به د میدان کې ولاړي نه بځي، بیا به الله آوازو کې ځې جنت ته، نو بیا به دی ولاړي نه بځي، نو بیا به ورته الله آوازو کې چې طالبانو مولیانو ځې که نه. دی به الله مونږ چې راکم علم د برکته تا مونږ وبخلو، نو په دې لار کې مونږ سره ډېرو خلکو امداد کړی. یو طالب چې علم کوي څونه خلک امداد کوي، څوک وله کتاب دي، څوک وله د بجلی انتظام کوي، څوک جمعه کې د پکې انتظام کوي، څوک ډوډۍ ورکوي، څوک اوبه ورکوي، د وظیفه چې راغواړي د خلکو نه، دا ټول خلکو امداد شو. مونږ سره خو ډېرو خلکو امداد کړی دی. اوس به مونږ جنت ته ځو او هغه خلک به راته هسې نیغ نیغ بټ بټ ګوري، مونږ له به حیا نه راځي. نو رب العالمین به ورته وفرمایي چې هغه خلک تاسو پېژنئ چا چې د سره د دې علم په دې میدان کې امداد کړی دی، وی او الله پېژنو یې. وی ښځه ګرده د حشر په دې لوی میدان کې چې چا هم در سره د علم په دې میدان کې امداد کړي د مټه ونیسي او جنت ته ځان سره بولي. دا د نبي علیه السلام وینا. نن سبا مونږ علماو ته او عالمانو ته څومره په سپک نظر ګورو. قسم دی که زمونږ په معاشره کې عالم خلکو ته ډېر بېکاره ښکاري، داسې ورته ښکاري په داسې نظر ورته ګوري چې په ډېر سپک نظر ورته ګوري او زه راته ګوري یقینا د ځان نه یادوم. زه خو ملام هسې مې څو خبرې خدای را زده کړې دي، ځان نه یادوم ګوره، او نه د تاسو ته دا یم چې زما عزت وکړي، نه زه خپل ځان نه یادوم، خو د علماو طالبان درته یادوم چې کوم ستا په دې وطن کې علماو طالبان دي. دا ګوره پښتو کې اسانه خبره کوم، د عالم قدر چې کوي په دې نسبت به نه کوي چې دا تورنځو دی، دا د 400 دی، دا زما د کلي دی، نه نه نه، په دې نسبت به قدر کوي چې د په سینه کې د الله او د رسول کتاب پروت دی. نو چې تا د یو طالب او د عالم قدر په دې نسبت وکړو چې په سینه کې د الله او د رسول کتاب پروت دی، نو دا خو اسانه پښتو را دا تاره چا قدر وکړه؟ دا جواب راکړي. د الله او د رسول قدر شو که نه شو؟ د چا قدر شو؟ د الله او د رسول قدر شو. نو چې څوک د الله او د رسول قدر کوي نو خدای سره بې قدر نه سپک به نه ګوري. مولا عالم ته طالب ته عالم خو لویه خبره، طالب ته به سپک نظر نه کوي،
تو چې طالب ته سپک نظر کې دا تا د هغه علم ته سپک وکتل، علم قرآن او سنت قرآن او سنت ته سپک وکتل او د قرآن او سنت سپکاوي دا ډېر عظیم و شان او خطرناک مصیبت دا دی. مونږ چې خلق وځي مولا پسې کنځل، مونږ چې خلق وځي مولا پسې سپکا، مونږ چې خلق هلکه که تا سره څه د پولې د پټي جنګي او تا سره مثلا څه د بل څه جګړی نو ته ورسره کښېنه، خپله سپیناوې ورسره وکړه. خو مطلقي مولا داسې مولیان داسې مولیان داسې خدای نه ته نه یارېږې. ته چې دا عقیده راسته او ته خدای یو منې دا راته چا ښولې؟ ته چې دا مسلمان یې دا مسلماني درته چا ښولې ده؟ ته چې جنت او دوزخ منې دا درته چا ښولې دي؟ ته چې دا مونځ کې او الله ته سجده لګې دا درته چا ښولې دي؟ ته دا جنازې ته ولاړې دا پلار چې دی خښ کو دا اودې لمبو دا طریقه درته چا ښولې ده؟ ته چې دا حرام او حلال پېژندار ته چا ښولې دي؟ ته چې دا خور او د لور او د ښځې منځ کې دا تمیز کې دا چې چا ښولې دي؟ قسم دې که دا مولیان نه وي او دا خلک نه وي او په دې قرآن او سنت یې ته نه وې پوه کړې نو دا خلک دا بت پرستي به دلته کې وا دا ګوتمبد او دا ځای په دی چې دا بوتان کم ښکاره کېږي. خو دا زمونږ د خلکو مشران تېر شوي دي که نه؟ دا مسلماني درته موله وښوله، مسلماني به نه وه ټول به کفر کفر. قسم دې که د خور او د ښځې چا تمیز کړی وي، که د لور او د ښځې چا تمیز کړی وي، حلال او حرام درته څوک ښایي؟ ښکلې خدای او د الله صفت او د الله عقیده درته چا ښولې ده؟ پیغمبر درته چا وښو؟ د پیغمبر حدیث او سنت درته چا وښول؟ نه دا به راته ښیي خو بیا هم ډېر بېکاره شی دی. عقیده به راته ښیي، خدای ته به مې رسوي، زه وایم نیت مې د مولا په نیت، نیت مې وکړه دې حاضر امام پسې. دا پکې وایه که دا ټکې پکې نه وایه؟ نه یاره دا خو پکې د ما یقین نه لري که تاسو وایه، دا خو پکې وایي په دې حاضر امام پسې. یعنې خدای ته دې رسوي دلته، خدای ته دې ودرولې دی چې ده پسې ولاړ یم الله تا ته ولاړ یم خو ده پسې ولاړ یم، دې مې ډرایور دی. دلته خو بیا دې مخکې دی، هلته چې مړې بخې نو نیت مې د مولا په نیت په دې حاضر امام پسې. دا مړ یم که دا مولا پسې ونه درېږم نو دې م تا ته خدای نه بخې. هلته که دې ماشوم پیدا شو مولا به راولم، که دې بانګ ونه وایي نو دا خو بیا بېکاره شو. هلته کې که پردی ښځه ځان لالالی نو مولا به دې نکاح تړي، که ویې نه تړم دا دله بیا نه حلالېږي. نو دې ځای کې خو مولا زما د سر تاج دی، د سر تاج. خو که لږه د مولا خپې وښویږي نو بس بیا کنزل او بل څه بل څه بل څه. دا یاد ساتئ رونو، ذهن کې دا خبره کېنوئ ډېره ځان دپاره نه ویم، د خپل ځان دپاره درته نه ویم. زما خو د تورنځورونه یې که زړم ښې او که زړم بد وي د کټ سر به زه نیسم هغې کې به زه ناست یم. کې منې او که نه منې؟ ما نه څوک د کټ سر ته نه شی کېناستی دی. کې منې او که نه منې خو چې ګاډي ته وخېږم سیټ به راته پرېږدی. زه ځان درته نه یادم کې منې که نه منې دغه مسله زما ده. کله دې ښې که به دې په دې راله ستا پلار هم نشي ودرېدی، په دې به زه ودرېږم. که دې له بد او که دې ښې خو جنازه به درله زه کوم. ځان نه یادوم. خو دا چې کم په دې کوڅو کې دا طالبان ګرځي، دا علما ګرځي او ستا خیر خواهان دي، قسم په خدای چې ستا خیر خواهان دي، قسم مې راته وخوړ. زه چې دا زړه ستړی کوم او زړه دردوم دا څه لپاره؟ چې ته د ګناه نه بچ شې، چې ته نیک شې، ته جنت ته لاړ شې، ته د جهنم نه بچ شې. نو زمونږ دونه در باندې زړه خوږېږي نو تم په دوم لږ خوږ. مونږ درته رونه وایو، تاسو هم علماو ته رونه ووایئ او تاسو تورنځو خلک ګردونوا او مردی او د اجمیرې چې څومره دي دا خو ښه خلک په دی چې شکر دی ستاسو په جوماتونو کې همیشه طالبان ډېرې ډوډۍ وله ورکوي. زمونږ علاقه الحمدلله په دې ښه ده او شکر دی پخوا نه په دې علاقه کې علما پاتې شوي دي، خلکو علماو سره ډېره مینه محبت کړې. نو خبره مې دا کوله چې دا علماو د الله په نسبت باندې یو مقام دی، یو مرتبه ده، خو د خدای په نسبت خلق ورته ښه نظر کوي که بد نظر ورته کوي، د الله په نسبت یو مقام لري. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو لطیفه لیکلې ده. لطیفه ده خو د مولانا اشرف علي صاحب لطیفه حقیقت. وایي په هندوستان کې یو ځای کې طالبان اوسېدل، یو جومات کې. زمونږ په دې وطن کې یو خلک طالبان وظیفه راغونډوي، یو قسمه ګرځي یو چنې ګرځي او طالب وظیفه را. خو په دې پنجاب کې په دې کراچۍ کې په هندوستان کې دا رواج نشته. نو هغې کې به صاحب یو بوډا بابا او سپین ږیری هغه به ډوډۍ راغونډوي طالبان. زمونږ طالبان هم لږونې مست دي، چې جومات کې ځان لي نو دا بیا لږ یو پوټې هلکان دي نو خپل منځ کې یو ځای چې خامخا لږه مستي کوي. نو یو ځل وي ماسخوتن دا بوډا بابا نو مولانا اشرف علي صاحب لیکلي چې دا بوډا بابا نو هغه یو طالب هغه نورو ته ویله کوي هغه زمونږ غوی نن نشته، په دې بابې د غوی نوم یې ښودی. وایي زمونږ غوی نشته. ابل وایي واقعي غوی نشته، موږ له به ډوډۍ څوک راوړي؟ ابل وایي نن خو موږ د لوږې مړه شو. خو دا بابا چې ته استنجا خانه کې ناست و یا چاردام ځای کې پټ ناست و ټولې خبرې واورئ. سر یې راوچت کړی طالبانو خدای م تباه که، زه په سپینه ګیره ګرځم دله ډوډۍ راغونډم او خدای م بېخو باسه ما باندې د غوی نوم یې ښودی دی. شرمېږي هم نه، تاسو کې حیام نشته. زما د نوسو په ځای او ما ته زه نیکه په ځای هم ستاسو او ما ته غوی وایه.
غریبانان ډېر پریشان و چې یاره مونږ خو ګپ لګاو ټولې خبرې خو پلار واورېدل اخوار څه ده واورېدل او بابا ورته د ما دې قسم یې که نن نه پس نوړی مې دله راوړه زه خدایم بې خو بس ما ته ویې وایه شرمېږې نه تی ملامته و دې املا چې لاړ نو جناب شفیع صاحب لیکي چې دا سړی وده شو چې وده شو نو خوب یې نو په خوب کې دې وي د حشر لوی میدان څوک جنت ته روان دی څوک دوزخ ته روان دا بابا وایي چې غله کې یاره کې پروت یم چې خدای زه به جنت ته ځم او که دوزخ ته به ځم واقع ورې دغه ډېره سخته ورځ ده الله دې جنت ته بوتلي او دام درته ګورې ویم چې د دې علماو د نیکانو او بزرګانو لمن دې نیولي نو جنت ته به ځې او که د دې لمن دې پرېښوده او د دوی دشمن شي نو دوزخ ته به ځې دا راته پاکه ویم ستاسو پکې خیر وی جناب چې مې وکتلو دا طالبان دي د حشر په دې میدان کې ولاړ دي چې مې ولیدل اوس په یاره کې مړه پرېږم وی الله ورته اواز وکړو چې طالبانو دی جنت چې په دوی د جنت اعلان وکړو نو ما دې هلکې وی چې ورېږه زه اواز ورکوم ځکه ټول عمر خو ډوډۍ وله راوړی چې ما هم ځان سره جنت وی بیا مې هلکې وی چې هسې نه اواز وله ورکړم چې طالبانو ما هم بوځئ نو بېګا خو رې پناره تېره کړې وه او هغه غصې په زړه کې او الله ته وایي چې خدای پاکه بېګا را باندې ناره تېره کړې ده ور ویې غورځوه دې ګړنګ ته نو بیا به څه کېږي وی په دې سوچ کې ما چې اواز ورکم که نه وی یو طالب پکې شاته وکتل چې ویې کتله نو زه ولیدم وی هغه نورو ته وایي چې یلکه مونږ خو جنت ته روان یو هغوی خو رانه شاته پاتې شو هغوی رانه پاتې شو مونږ جنت ته ځو وی هغه بل طالب و چې را دې خو هم بوتلل پکار ټول عمر یې مونږ له ډوډۍ راوړې وی اواز یې وکړو چې هغوی شا به را منډه کړه نو چې ما دا اواز واورېد او خپه مې کېښوده نو راویښ شو چې راویښ شو صاحبه ښځی را پاسول هله شا به ما د طالبانو مرتبه او مقام په دې خپلو سترګو ولید الله راته وښود شا به زرکه ډوډۍ پې پخه کړی او طالبان یې د خوبه را پاسول ای طالبانو ما نه غلطي شوې ستاسو مرتبه ما په دې خوب کې ولیدله د حشر په دې میدان کې ستاسو لویه مرتبه ده ستاسو د قسم په خدای وي چې جنت ته ځې ګورې ما به ځان سره خامخا بوځه او غوی نه چې خر راته ووایه خو چې جنت ته مې ځان سره بوځي اخر دا طالبان غریبانان چې په دا کوڅو کې ګرځي تاسو پې لږ سوچ وکړئ او دا پردی ډوډۍ خوري هغه ترکاري خوري چې ته بیا سارو ته به مو وانه چی ګډه وډه ډوډۍ یخه ډوډۍ هر څه پکې ګډ وډي او بیا پردی ډوډۍ څوک ورته وي پکېرې تیزو چلو څوک ورته وي پوړ دې بار پرېښوده څوک ورته یو خوا ګورېږي څوک ورته بل خوا ګورېږي او په دې کې هم دې ډوډۍ ته د غاړه نیولې دا ډوډۍ ته نه دي ناسته دوی په خپل کلي کې د هر چا ډېره ډوډۍ نه دا د دین زده کولو دپاره غریبانان د هر څه برداشت کوي د دې قرآن و سنت د زده کړې دپاره د هر څه د حفظ دپاره هر څه برداشت کوي نو چې دومره تکلیف دی وطن هم پرېښود ښځه هم پرېښوده بچي هم پرېښوده زړونه خویندې هم پرېښودې قرآن یې زده کوي او ستا دې دومره خبرو ته هم ځان نیولی دی او دله بیا خدای جنت ورنه کړي نو جنت ته به څوک ځي بوش به ورته ځي که د کلینټن به جنت ته ځي دا خو د جهنم خشاک دی عمده خلک به جنت ته ځي چا چې دنیا کې د الله دپاره په ځان سخته تېره کړه چا چې دنیا کې د قرآن دپاره په ځان سخته تېره کړه راحته به هم د دي دا دونه خبرې مې څه وکړه دا مې دې له ونه کړه چې تاسو د ملا قدر کوئ دا مې دې له وکړه چې تاسو په خپلو بچو کې یو یو بچی عالم او حافظ جوړ کړئ د علم قدر پړه کې کښېنوئ یو یو بچی عالم کې پنځه پنځه او څلور څلور درې درې بچي دي یو یو باسئ علم ته حفظ پې د قرآنو کې علم پې زده کړئ زه ګرنټي درکوم چې رزق به تاسو له خدای د لویو خانهو نوابانو نه زیات درکوي انشاءالله روزي سي رزق سي د الله نه مقدر دی هغه په جایداد کې او په کارخانه کې او په دکاندارۍ کې نه دی الله چې در څه مقدر کړی دی مقدر رزق کړی دی نو یو یو بچی علم ته وباسئ علم د قرآن ته وباسئ علم د حدیثو ته وباسئ او د دین علم پې زده کړئ قرآن پې یاد کړئ حفظ پې وکړئ د دغه یو بچي د وجې نه به ستا په ټول کور کې ګورې راڼئ ټول خاندان کې به دې راڼئ ټول خاندان به دې کامیابي دا مواج دا بچی دی دنه به ټیک ته د دنیا تعلیم هم بهتر دی د دنیا تعلیم نه بغیر هم نه کېږي د دنیا تعلیم هم ورسره وکړه لیکن ورسره قرآن مه یې روا حدیث مه یې روا عقیده ورته وښایه اخلاق ورته وښایه جومات ته یې راولېږه سپاره پې زده کړه فضول فالتو دا خپل بچي مه پرېږده د آخرت به دې موبال او د دنیا به دې موبال دعا وکړې الله تعالی په موږ رحم وکړي رب العالمین زموږ په زړه کې د قرآن او سنت مینه پیدا کړي